سلامونه نیکیلی رب د وکړو چې تکړه وای راځو دوهم لیسن یا دوهم درس ته پرون مو په ستراد یا سړک باندې یو څه رڼا واچوله نن به کارجه ته لږه تشریح کوو کارجه ته د سور خط چې اچول شوی ده د دې خط نه نیولې د سپین خط نه تر دې پاتې ترافیکو د شنه خطه پورې دا د کارجاتو په نوم یادیږي یعنې عموم کې سړک په دوو کارجاتو دلته ویشل شوی ده او په داخل کې چې دا او دا د کرسیو په نوم یادیږي د سپین خط نه یې خواته د بانکي نه په نوم یادیږي خو د کارجات اصول یا مشخصات دا دي چې که فکر دې پرون موږ تشریح کړو چې له دې ځایه نیولې یعنې بانکینو په شمول دا ټول په سړک کې راځي خو کارجات او مشخصات دا دي چې مطلب دا د شنه خط نه نیولې تر دې خطه پورې دي ملکیت یې پسې وښیم تر دې ځایه پورې د دې ملکیت له دې نه یې خواته بانکي نه چې دا د دې ملکیت نه دی په کارجاته کې نه حسابي نو که چېرته موږ تاسو ته سوال راشي کویز کې چې کارجاته یا بانکي نه په parte di carreggiata موږ تاسو ځواب نو یا فالس او که سوال بیا دا شی وي چې la banchina fa parte della strada موږ ته ځواب هو یا ویرو وي نو کویز کې اکثره باریکیانې ته چې څوک ونه ګوري یا بیخي دقیق نه وي نو دغه اسان سوالونه ترې غلطیږي خو راځو دغه اصلا سړک په دوو کارجاتو ویشل شوی دی دا سړک چې د سنس ونیکو ده یعنې له دې خوا ښکته یا کار ته موټر پرېځي له دې یغې خوا نه پورته پرې راځي او په منځ کې د شین چې ده داسې parte ترافیکو په نامه یادیږي نو په دا ویشل شوی ده زما د ډېر مقصد د دغو شیانو نومونه بار بار تکرارول نه ده مقصد مې دا ده چې دا باید زده کړل شي ځکه چې ونه پېژندلی شي او زده نه شي نو بیا سوالونه چې موږ تاسو ته راځي هغه نو بیا نو نه پوهېږو که چېرته کارجاته وپېژندلی شي کرسي وپېژندلی شي هغو ټول مشخصات وپېژندلی شي نو بیا سوال باندې سړی پوه شي هغه نه غلطیږي نو د بار بار تکرار لکه زه دا کرسیه دا کرسیه او دا کرسیه ده یعنې دا کارجات دا درې کرسیو لرونکی ده او دا هم نو د نومونه یې زه بار بار تکراروم ډېر مسله مې نه دا ده چې تاسې باید په نومونو باندې زیات تمرکز وکړئ یعنې زده یې کړئ او هغو مشخصات څه وظیفه یې لري او کارجاته کوم مشخصات لري او کوم بیا شاته که کوم سیګنل میګنل راځي د ترافیکو هغه څه معنا لري هغه باید ټول وپېژندلی شي او د هغو وظیفه هم وپېژندلی شي څه کار کوي څه یې پاره لګېدلي وي نو دغه شیان پېژندل یې ضروري دي او نومونه زده کول یې ضروري دي چې دا موږ تاسو ته بیا په سوالونو کې راځي نو موږ به خبره وو او سوالونه به نه غلطي نو راځو به هغه ته د ایټالوي متن ته یې که څه پکې پاتې وي چې هغه راواخلو Carreggiata è la parte della strada normalmente destinata a veicoli e animali یا چې کارجاته چې دا په نورمال ډول یا عموم کې د موټرو تګ راتګ یا د حیواناتو تګ راتګ لپاره مشخصه شوې حیوانات دلته مطلب نه او اسانه څه چې خلک ریړه تړي خلک ځنه بګۍ وتړي هاي ترېنه مطلب دی non possono quindi circolare sulla carreggiata i pedoni چې په کارجاته باندې پیدونې یا هغه چې پیاده خلک تګ راتګ نشي کولی دلته هغه ویکول انیمال هغه وسانو ریړې یا بګۍ چې پسې تړي کیدلی شي اوس ځینې کلتوري ښارونو کې یا کلتوري ځایونو کې اوس چېرته تګ راتګ وکړي په سړکونو باندې نو مطلب یې ترنه دا ده په اوس وخت کې خو ما چېرته نه دي لیدلی چې اوس نه
واسې بګۍ تړلې وي په اوتوستراد روانه وي خو په هر صورت یعنی اوتوستراد په carreggiata di motore o di animale di tag ricordavo di piadarave poranada. Anche la carreggiata può essere a senso unico o doppio senso. چې کېدلی شي carreggiata چې د یو طرفه یا دوه طرفه وي. یو طرفه نه مطلب دا خو درې کرسیه ده خو که موږ تاسې مثال په دا دوه کرسیه حساب کړو بیا له دې ځایه د سور خط چې دغه ځای واچوئ دغه ځای پورې carreggiata کې حسابېده خو دا سړک که داسې وای چې له ښکیه طرفه یا د کوزې خوا نه موټر پورته راتلی او دغه خوا نه ښکته تلی یا کار ته تللی نو دا بیا doppio senso او اوس چې د یوې خوا نه ځي دغه ته بیا senso unico یایي. Comprende le corsie di marcia o di sorpasso, gli attraversamenti ciclabili e pedoni. Carreggiata کې چې le corsie di marcia او د sorpasso هم راځي چې عموم کې که دا دوه کرسیه وي دغه corsia di marcia یایي دغه ته د corsia di sorpasso یایي نو که دا doppio senso وي. او gli attraversamenti ciclabili بیا به وروسته څه شي راتلونکي درسو کې هغه یعنې د carreggiata کې د خطونه اچول شوي وي attraversamenti د ciclabili وي او pedoni هم وي. pedoni یعنې پیاده رو خلک پورې کیږي یعنې دلته دا carreggiata ده هلته څه مارکیټ وي یا خلک تګ راتګ کوي نو مطلب دلته به marciapiedi وي او marciapiedi په سړک باندې دلته attraversamento ciclabili یا attraversamento pedonale په نامه چې لاندې درسو کې به تشریح کړو هغه اچول شوي وي نو هغو ته بیا دا نومونه اخیستلی کېږي یعنې په carreggiata کې کیدای شي هغه موجود وي. Ma non le piazzole di sosta, le banchine, i marciapiedi e cicci. E چې carreggiata چې دي attraverso د pedonale یعنې پیاده رو چې څوک تېرېږي په سړک یعنې خطونه ورته اچول شوي وي او سایکل والا چې تېرېږي او خطونه ورته اچول شوي هغه د carreggiata برخه دي خو piazzole di sosta یعنې هغه سړک چې د دامې پاره کوم ځای برابر شوی وي هغه د carreggiata برخه نه دي. le banchine یعنې له ده خط نه یې خواته د carreggiata برخه کې نه راځي. e marciapiedi هغه پیاده رو هغه په carreggiata کې نه راځي. نو د دې لپاره چې د ویډیوګانې ډېر سره اوږدې نه شي دا 8 منټو ته وختئ نو ویډیوګانې به کمې کوو راتلونکې کرسیه به بیا په راتلونکي ویډیو کې انشاءالله هغه کو تشریح او رڼا په وچوو. تر بلې ویډیو بای